د نوي اقتصادي دهلیز رامنځته کولو موافقه په تاشکند کې لاسلیک شوه. طالبان، ازبکستان، چین او قرغیزستان د جمعې په ورځ په تاشکند کې د یو نوي اقتصادي کوریډور په رامنځته کولو موافقې ته ورسېدل. د طالبانو د اورګاډي لیکې اداره وایي چې د طالبانو، ازبکستان، چین او قرغیزستان استازو د دغه اقتصادي کوریډور رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. نوموړې ادارې ویلي دي چې دغه دهلیز په ازمایښتي ډول د 3 میاشتو لپاره رامنځته شوی دی. پام کې ده چې له دې مسیر څخه به سوداګریز توکي لومړی له چین څخه قرغیزستان او بیا د ازبکستان د اورګاډي پټلۍ له لارې د افغانستان بلخ ولایت ته انتقال کړی شي. سربیره پر دې د افغانستان داخلي تولیدات او ترانزیتي توکي به هم د دغه دهلیز له لارې یوازې په څو ورځو کې دغه هیوادونو ته رسول کیږي. د نوموړې ادارې مسؤلین وایي چې د دې اقتصادي دهلیز په ترکیب کې څو ډوله ترانسپورتي وسایط شامل دي چې په ځینو مواردو کې به له باروړونکو موټرو خو اکثره وختونه به له ریلونو څخه استفاده اخیستل کیږي. ویل کیږي چې د دې اقتصادي دهلیز سره هغه سوداګریز مالونه چې پخوا به د موټر په وسیله په یوه میاشت کې له چین څخه افغانستان ته رسېدل، اوس به د ریلګاډي په وسیله په 2 اونیو کې افغانستان ته رسېږي. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.